د ښه خوب لپاره له 5 شیانو ډډه وکړئ. یوه نوې څېړنه ښیي چې له 5 خوراک او څښاک توکیو نه ډډه کول د شپې د ښه خوب او د خوشحاله سهار ضمانت کوي. ښه خوب د هر انسان غوښتنه ده، خو ډېر کسان د بېلابېلو ستونزو او ناروغیو له کبله سم خوب نشي کولی. د روغتیایي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د جسمي او روحي سلامتیا لپاره ښه خوب کول یوه اساسي اړتیا ده. له ناروغیو پرته ځینې نور داسې شیان شته چې که پاملرنه ورته وشي د ښه خوب کولو سره مرسته کولی شي. په ځانګړې توګه 5 شیان ډېر ګټور ګڼل کیږي. د موږ ویډیو دوام لري. د هر څه د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو نور ګټور، خوندور او په زړه پورې معلومات تر تاسو در ورسیږي. د ښه خوب کولو لپاره د 5 شیانو سره پام کوئ. لومړی، کافین. ښایي ډېرو ته د شپې لخوا له خوب د مخه د یوې پیالې قهوې یا چای څښل خوندور وي، خو کیدای شي همدا ستاسې د بېخوبۍ یو دلیل وي. کافین په بدن کې د هغو کیمیاوي موادو مخه نیسي چې خوب راوړي. د خوب یو کارپوه ډیو ګیبسن چې د خوب ویبپاڼې بنسټ ایښودونکی هم دی وایي دا بهتره ده چې د کافین ورځنی مصرف راکم کړئ. هغه مشوره ورکوي چې په کافین باندې یو مشخص بندیز ولګوئ او د غرمې ډوډۍ وروسته د کافین څښاک بند کړئ. د هغه په وینا د ورځې د 2 پیالو قهوې نه زیات مه څښئ. دویم، سره غوښه. سره غوښه د نورو خوراکونو په پرتله ډېر وخت نیسي چې هضمه شي. کله چې ناوخته ډوډۍ خورئ نو سپک شیان وخورئ. ښاغلی ګیبسن وایي د دراندو شیانو د خوراک او د خوب کولو د وخت ترمنځ 4 ساعته واټن وساتئ. خو که د خوب د مخه وږي یاست نو په مستو، شیدو او سبزیو باندې ګزاره وکړئ چې د پریشانۍ د راکمولو کلسیم لري او تاسې آراموي. دریم، الکول. الکول کیدای شي چې خوب ته یوه انګیزه شي، خو کله چې اغېز یې په کمیدو شي ښه خوب نشي تضمین کولی. کارپوهان وایي الکول په ژور خوب باندې منفي اثر کوي، په ځانګړې توګه د شپې په 2مه نیمایي کې، په دې معنا چې ډېر امکان شته په دغه وخت کې د الکولو د استعمال په وجه زموږ خوب ګډوډ شي. څلورم، مساله‌داره خواړه. د خوب د چارو یوه کارپوهه لیزا ایډتس وایي چې د مساله‌دارو خوړو له خوړلو ډډه وکړئ. د هغې په وینا د تریخوالي خصوصیت په مورچکو کې کیدای شي تاسې ناراحته کړي. ښاغلی ګیبسن بیا خبرداری ورکوي چې مساله‌دار خواړه کیدای شي ستاسې د بدن حرارت لوړ کړي او تاسې له ناراحتۍ سره مخامخ کړي چې دا کار ستاسې خوب ګډوډوي. پنځم، خواږه. ښایي د شپې ناوخته مو خوږو خوړلو ته هوس راشي، خو زیات خواږه خواړه ښایي تاسې ته انرژي درکړي چې له امله یې ستاسې خوب ګډوډ شي. میرمن ایډتس وایي د خوږو پر ځای د بېلابېلو حبوباتو نه جوړ شوي مواد وخورئ چې بوره پکې کمه ده او ستاسې د وینې په جریان کې د امینو اسید په نامه اړین مواد زیاتوي چې د خوب سبب کیږي. که دا معلومات مو خوښ شوي وي نو هیله کوم ویډیو در سره لایک کړئ. ډېره مننه.